د علماو شورا د همدغه ایتونو په استناد د علماو سرتاسري شورا وایي په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او د عامه او خصوصي تاسیساتو له منځه وړل دي. د یادې شورا سرپرست مولوي سردار زدران چې یو خبري کانفرانس ته یې خبرې کولې وویل روانه جګړه په تمامه معنا نه مشروع ده. جګړه د اسلام او مسلمانانو په زیان ده. د ځوانانو د وژلو، عامه تاسیساتو او کروندو د تخریب لامل کیږي او د خلکو ترمنځ نفرت او دښمني زیاتوي. روانه جګړه په ټوله معنا نه مشروع ده. دغه جګړه یوازې ورور وژنه ده، مسلمان وژنه ده او هیواد ویجاړول دي. د اسلام او د مسلمانانو په ضرر جګړه ده. روانه جګړه ځوانان او بېګناه خلک مظلوم ملت وګړي مو له منځه وړي. زدران وویل جګړه پرته له زیانه بل هیڅ ګټه نه لري. په دې جګړه کې چې کوم زیان پیښیږي هغه ټول افغان ولس پرې کوي. د دواړو خو پام دې ته رااړوو چې د دې جګړې زیان او د ویجاړیو جبران پرته له افغان ملته بل څوک نه پرې کوي. زدران زیاته کړه چې جګړه د بدمرغۍ، ورانیو او ویجاړیو نوم دی. زدران د جګړې په ښکلو لورو غږ وکړ چې جګړه دې ژر تر ژره ودروي او د سولې لار دې غوره کړي. جنګ د ضررونو ویجاړیو نوم دی. موږ د دې ویجاړیو جنګونو او ستونزو جوړولو پر ځای د سولې او خبرو اترو تیزولو او جنګ ودرولو غږ کوو. د علماو سرتاسري شورا سرپرست وویل چې په هیواد کې روانه جګړه د ډیرو اسلامي هیوادونو علماو ناروا بللې ده، خو له دې سره بیا هم په هیواد کې جګړه په شدت روانه ده.